دا انسان د دې ته سوچ وکړي چې رزق راله رب العالمین راکوي، الله رب العالمین پیدا کړی ما، الله مې خالق دی، الله مې مالک دی، الله رب العالمین راته ګوري، د شپې او د ورځې راته الله متوجه دی او زه د دې رب عبادت او بندګي نه کومه. دا کم انسانیت دی؟ دا خو د انسانیت او چې مسلمان به څنګه مونځ نه کوي او د انسان باندې به دا ورځ څنګه تیریږي چې یاره ما پکې دا مونځ څنګه پرېغوسته، د الله حکم مې ولې ضایع کړ؟ د هغې وجه دا ده چې الله رب العالمین موږ ته دا خبره کړې ده چې په خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. د یو وخت نه بل وخت ناکاره خلک را روان دي او د دې ناکاره خلکو هغه وجه دا ده چې دا ناکاروالی په دې کې دی چې دوی مونځ برباد کړ او خپلو خواهشاتو پسې روان شو. د خواهش په وجه باندې مونځ انسان پرېږدي. الله رب العالمین هغه فرضي حکم چې ته پکې الله رب العالمین سره لږې خبرې کې، سورت فاتحه کې د الله سره خبرې دي او تا دا د الله خبرې ماتې کړي دي او بیخي ورته توجه نه کې، د خپل خالق خبرو ته توجه نه کې. سړی که یو بادشاه ته لاړ شي او د هغه بادشاه خبرو ته توجه نه کوي، بادشاه به یې د خپل دربار کې پرېږدي، هېڅکله یې نه پرېږدي. بادشاه به یې د خپل دربار نه وشړي چې ته زما د دربار نه بهر شه. او دغسې الله رب العالمین سره ته خبرې په دې 5 وخته مانځه کې الله سره خبرې نه کوي. ځکه د احسان هغه حدیث دی ابن عمر رضی الله عنه کې دی، عمر رضی الله عنه حدیث دی چې احسان په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. د الله داسې عبادت او داسې بندګي کوه چې ته الله ویني او الله تا ویني. که ته دا وایې زه الله نه ینم نو فانه یراک، د الله رب العالمین خو تا ویني که نه، تا ته خو الله ګوري چې ته الله ته ولاړ یې که ولاړ نه یې، ته پروت یې که په کوم حالات کې، ته خو د الله نه پټېدی نه شي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. نبی علیه السلام وایي زمونږ او د غیر مسلمو په منځ کې عهد د الله سره دا دی چې مونږ مونځ کوو دی مونځ نه کوي. کوم انسان چې مونځ نه کوي نبی علیه السلام وایي دا کفر ده په دې باندې وځي عزتمندو. او انسان 4 ساعته کې الله رب العالمین ته یو ځل چېرته ونه درېږي، الله اکبر ونه کړي، 5 وخته مانځه کې ته الله ته ونه درېږي، رزق د الله رب العالمین خوري. ګورئ عزتمندو په دې مونځ باندې ستاسو د الله رب العالمین په دربار کې د الله باچایي څه زیاتېږي نه، او چې ته ونه کړې د الله رب العالمین څه هغه قدر او عزت په دې باندې کمیږي نه. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ای انسانانو، اوږد حدیث دی، که تاسو مخکني او وروستني پیران او انسانان ټول په یو ډاګ باندې راجمع شئ ودرېږئ او ستاسو د ټولو یو زړه شي، د مؤمن په شانته زړه شي، د ایمان والا زړه شي، او دا ټول په ټوله د الله رب العالمین ته په سجده باندې پرېوځئ. ما زاد ذلک فی ملک شی، الله وایي دا زما په بادشاهۍ کې څه شی زیاتولی شي؟ او که ټول په ټوله د الله د عبادت نه نافرماني وکړئ چې الله موږ ستا عبادت نه کوو، ستا ملکیت ستا رب تا موږ رب نه ګڼو او د الله د وجود نه هم پسې انکار وکړئ، که پیران او که انسانان موجوده او مخکني او وروستني ټول لا جمع شئ. نبي علیه السلام فرمایي الله رب العالمین فرمایي چې ما نقص ذلک فی ملک شی، زما په بادشاهۍ کې څه کمولی شئ؟ دا عبادت ستا خپله پایده ده، دې سره به د رزق پراخه شي، دې سره به د عمر الله رب العالمین ښایسته کړي، دې سره به په رزق کې برکتونه الله راولي، په کور کې به د برکتونه راشي. که ته عبادت د الله نه کوې، ستا په هغه رزق کې به برکت نه وي، ستا په هغه مال کې به برکت نه وي، په ستا په هغه زندګۍ هغه ژوند کې به برکت نه وي، ستا د مخ نه به هغه نورانیت الله رب العالمین ختم کړي، عمر د دې سره راکمیږي. علماو په دې باندې بیانونه کړي دي چې دې سره د انسان عمر راکمیږي. نبی علیه السلام وایي چې د کوم انسان نه مونځ د مازدیګر فوت شو، خبطه عمل و، د ټول عمل برباد شو، وره ټول اعمال یې د منځه لاړ. ځکه الله رب العالمین د سورت عصر کې په دې باندې قسم خوري والعصر ان الانسان لفی خسر. زما د قسم وي په وخت د مازدیګر باندې، ولې چې دا وخت داسې دی چې د وخت کې د خلکو غبن ښکاره کېږي، چا څومره وګرایي راټوله کړله، څومره قرضونه کړلې، دا ټول انسانان دې ته ناست دي حساب کتاب خپل کوي. الله رب العالمین دا د مانځه، ګوره د مانځه دا د مازدیګر مونځ خاص کړی دی، او بیا ګوره رب العالمین دا ملائک رالیږي، د سهار په مانځه کې هم ملائک راځي، د مازدیګر په مانځه کې هم ملائک راځي. کله چې د سهار ملائک راشي دارنګې هغې د ورځې به یې لیکل کوي، ستا عملونه لیکي، په دې ماسپښین مازدیګر موندله ولیکي، ماسپښین موندله ولیکي،
د مازدیګر مانځه کې د دې دا ډیوټي بدله شي ځي نور ملایک الله د شپې رالیږي الله سره د علم د دې ملایکو نه تپوس کوي چې تاسو ورغلي وئ زما دا بندگان په کم حالات کې وو الله دې ملایکو ته وایي آتیناهم وهم یصلون وترکناهم وهم یصلون یا الله موږ ورغلي وو دغه بندگان دې ستا په عبادت باندې تا ته ولاړو او الله اوس چې تر راتللو هم ستا په عبادت باندې تا ته ولاړو دا څومره اوچته خبره ده چې هغه ملایک چې لا یعصون الله د الله رب العالمین د سره نافرمانی نه کوي د الله په دلبار کې الله رب العالمین ته دا ملائک ستا سپارښت کوي چې الله موږ ورغلي او دغه بندگان دې لګي په دې مانځه باندې ولاړو موږ تاسو بېغمه د مازدیګر ماسپښین وده شو د مازدیګر مونځ ضایع کړو د شپې وده شو د سهار مونځ ضایع کړو دارنګې نور مونځونه په لهویاتو باندې په عبثیاتو باندې تجارتونو باندې په کاروبار باندې په ګپ شپونو باندې په دې باندې د الله رب العالمین دغه وخت چې دا موږ تاسو له راکړی د عبادت دپاره دا ضایع کړو دا به څومره تباهي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ترک الصلاة متعمدا چا چې قصدن منځ پرېښوستو فقد برئت منه ذمة الله دا د الله د ذمې نه بالکل بار دی چې څه کوي هغه دې کوي دا به څه کولی شي د الله د ملکیت نه بار کېدلی شي د الله د باچایي نه بار کېدلی شي هېڅکله نشي بار کېدلی نو عزتمند یو حدیث د ابودردر رضی الله عنه کې راځي وایي نبی علیہ السلام راته وصیت وکړ او ثاني خلیلی وای دوست مې راته وصیت وکړ دوست نه به مقصد د هغې نبي علیه السلام دی چې ګوره ابودردا که چېرته ته ووژلی شوې دارنګې په اور باندې وسوځولی شي خو ولا تترک صلات المکتوبه ګوره فرض مونځ به نه پرېږدي نبي علیه الصلاة والسلام ورته ګوره سخته خبره کوي چې ګوره څونه ووهلی شي څومره وټکولی شي خو ګوره مونځ به نه پرېږدي موږ او تاسو نه څوک وایي په دې مانځه باندې نه رانه پرې څوک پیسې علي نه دا چې د مسلمانانو جومات له ځو د مؤمنانو جومات له ځو هلته مونځ کوو څوک هم په مانځه کې نه پرېږدي ولې هم نه پرېږدي الحمدلله موږ به د رب عبادت او بندګي کوو موږ له به الله مخرج نه راکوي موږ له به یې ولې نه راکوي خو زموږ او ستاسو عبادت هغه عبادت نه دی موږ دا نه دي ګڼلي چې دا د رب العالمین عبادت دی او بندګي ده دا به زه صحیح په طریقه باندې وکړم چې رب العالمین نه راضي شي په دې باندې او د کفر په درجه کې چېرته را نه شم